ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دی وکړي چې زما د دغه لایف لیدونکي او اورېدونکي ټول جوړ روغ خوشحاله ښه صحت ولري، د صحت په جامو کې واوسي. موږ ښه شکر دی ستاسو جوړتیا روغتیا ښه صحت د الله پاک څخه غواړو. خدای پاک چې زموږ په ګران وطن کې دغه اوسنۍ سوله یا د ورورژنه چې بنده ده دا دایمي وګرځوي. ملګرو ما وعده کړې وه چې زه به نن شپه پر 10 بجې تاسو په دې خاطر څرګندېږم چې د ثور د 8مې یا د غویي د میاشتې پر 8مې باندې چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط کوي او مجاهدینو واک لاسته راوړي، پر هغه باندې به خپل یو څه خبرې او څرګندونې در سره ولرم. نو خدای دې وکړي چې تاسې دغه زما خبرې د زړه په غوږو واورئ او دغه لایف در سره بدرګه کړئ او کوشش وکړئ چې شیر هم کړئ. دا په دې خاطر چې دا خبرې هغه خبرې دي چې تقریبا د نوي نسل لپاره هغه ځوانان چې عمر یې تر 40 کاله کم وي د هغو دپاره ډېرې جالبې او نوې دي چې دوی دا لیدلې نه دي. یعنې که یې اورېدلي د نور ځینې مشران څخه اکثره هر مشر هر چا په خپل په ګټه یو څه کمبود او بلبود پکښې کړی وي. نو ستاسې څخه هیله کوم چې دغه لایف شیر کړئ او ته نورو ملګرو پرې ور ورسوئ. موږ به کوشش وکړو چې په دې لایف کې یا په دې خپرونه کې یا په دې پروګرام کې هغه څه چې واقعیتونه دي یا هغه راوسپړو په هغو کې تاسو ته معلومات درکړو. نو خدای دې وکړي چې تاسو ټوله جوړ روغ خوشحاله یاست. زه فکر کوم چې ملګري دا دې 2-3 نفره یو څه مو لیکل، شاید زما خبرې اوس تاسې اورئ در تاسې پر درسېږي. که اورئ بیا که اطمینان هم راکول چې ډېر به ښه وي چې غږ سم دی صفا دی. دا به بیا ډېر ښه که دا ملګری دا لیدونکي په دا باره کې کوچنی دغه راته ولیکي چې غږ سم دی، نور به موږ به ادامه ورکړو. ملګرو موږ پرون غوښتل پرون وغوښتله د ثور د 9مې یا د غویي د میاشتې پر 9مې باندې وغږېدلو شپره وغږېدلو، په هغه کې مو ډېر مجلس وکړي. خدای دې وکړي چې هغه هم ستاسې د توجه وړ ګرځېدلی چې نن د ثور 8مه ده چې په دا ورځ بیا د نجیب یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط کوي، پر ځای د ځینو ډلو او د زړو کمونیسټانو یا پرچمیانو تر مابین یو اتحاد یو ائتلاف مابین سره ځینو په دغه ورځ دوی یو ګډ مشترک حکومت جوړوي. ملګرو د ثور 8مه هغه بدبخته توره ورځ ده چې په دغه ورځ د مجاهدینو د بدنامولو دپاره د مجاهدینو د جهاد د سپکاوي دپاره یو بینالمللي دسیسه جوړه شول چې په هغه کې د ځینو که په اصطلاح اشرار ووایم په دې کې به کومه مبالغه نه وي سوې یا شورای نظار ووایم د هغو او د خلقي او پرچمي جنرالانو تر مابین یو ائتلاف مابین سره راغلی چې دوی په خپل مابینځ کې ځینې مشترکات هم درلودل چې ټوله د افغانستان ضد وه، افغان ضد وه، یعنې د جهاد ضد وه. د رباني مسعود په مشرۍ د مجاهدینو هغه ډله چې د جهاد د رنګبدۍ سبب ګرځېدلې ده هغو د پرچمي جنرالانو سره یو اتحاد وکړي. نو په دغه ورځ یې د ثور پر 9مه کابل سقوط کړي او دوی واک لاسته واخیستي. په دغه وخت کې زه دې ورځې ته یا د جهاد د بدنامولو ورځ ویلی شم. د جهاد کامیابي هغه وخت و چې روسان ووتل، روسان په تېښته د افغانستان ولاړل، افغانستان یې افغانانو ته پرېښود. چې تر هغه وروسته بیا د افغانانو خپل په مابینځ کې څه وکړل، دا ټول د قدرت لپاره و یا د قدرت نیولو لپاره. ملګرو که زه دې موضوع ته راځم ښه به دغه چې موږ یو وار د دغه در مخه چې هغه د ثور 9مه ده یعنې د ثور کودتا و پر هغه باندې یو لنډ نظر ولرو. لکه تېره ورځ چې مو د ثور 9مه
راسپړل د هغه در مخه مو د داود خان پر بچي باندې یو څه نظر درلودی. نو نن زه کوشش کوم د هغه در مخه چې ولې جهاد شروع سو، ولې جهاد رامنځته سو، جهاد ولې دغه مرحلې ته ورسېدی، بیا ولې چا بدنام کړي، چا د جهاد د بدنامولو دپاره هڅې او کوښښونه وکړه. دغه به موضوع به ستاسې دپاره راوسپړم، انشاءالله ستاسې به د توجه وړ وګرځي او کوښښ وکړئ چې دا لایف شیر کړئ چې تر ډېرو خلکو ور ورسېږي. ملګرو په 1450 کال کې د نور محمد تره په مشرۍ په افغانستان کې یو کودتا د داود خان پر ضد باندې وسول چې په هغه کې د داود خان کورنۍ ټوله په شهادت ورسېدل. د افغانستان د ترکي او د ترکي د طرفدارانو د خلکیانو او پرچمیانو لاس ته ولوېدی. په افغانستان کې یعنې د هغه پخواني نظام برعکس نوی قانون یا نوی دغه د کور ډوډۍ کالي په نامه اعلان کړي چې موږ غریبانو حکومت د کارګرانو حکومت د بزګرانو حکومت خټګرانو حکومت په دې نامه افغانانو ته شعارونه ورکول. ګرچې هغه شعارونه ټول برعکس وختله، د کور پر ځای کور ځینې واخیستې، د ډوډۍ پر ځای ډوډۍ ځینې واخیسته، د کالو پر ځای کفن ورته ورکړي، یعنې داسې برعکس شعار سوله. ملګرو کله چې نور محمد تره کې کودتا وکړل، نور محمد تره کې په ډېر لږ وخت کې 8 فرمانونه جاري کړل. په دې فرمانونو کې هغه څه چې الله پاک موږ ته راکړي وی، الله پاک موږ ته امر کړی و، د هغو څخه خلاف دی اقدام وکړي. بالخصوص 6 فرمان، 9 فرمان او 8 فرمان کې چې دا خاص د خلکو د کورونو یا د خلکو په کورنیو چارو کې ډېره مطلقه لاسوهنه وه. په دغه فرمانو 6 فرمان کې دی داسې یو فرمان جاري کړي چې دلته په افغانستان کې سود، سلم، ګروي دا ټول شان ناروا وبلل. چې سود حرام دی په اسلام کې، سود هېڅکله مسلمانان نه کوي. هغه څوک چې سود کوي هغه مسلمان ته هغه ته موږ نسو ویلی اسلام مسلمان، خو دی هغه د خلکو خپل مشروع شان چې موږ ته زموږ په اسلام کې زموږ علماو موږ ته جایز ښولي وه هغه هم حرام کړل. د خلکو څخه هغه خلک چې پیسهداره خلک وه، هغو پیسې په معامله، مضاربات، ګروي په هره کم د هغو ټوله دا دی خپل سر ورمعاف کړي، د خلکو حقوق یې پر خپل سر نورو خلکو ته وربخښل. بیا 8 فرمان جاري کړي، په هغه کې بیا د خلکو جایدادونه چې الله پاک ورکړي وه. دا نظام داسې دی ملګرو، د الله پاک د خلک یو رقم نه دي پیدا کړي، لکه رنګونه چې مختلف دي، عقلونه مختلف دي. موږ ته الله پاک درایم دغسې هر یو ته خپل په تناسب چې الله پاک خوښه ده، چا چې لږ ورکړی ده، چا چې ډېر ورکړی ده، څوک یې خان کړی دی، څوک یې غریب کړی دی، څوک مسکین دی. خو دوی دا غوښته چې دا ټول په یو رنګ کې هغه خپل د مارکس او لینن فلسفه دی د عملي کې دا ټول په یو رنګ کې، ګرچې هغه امکانات نه وه، یعنې په هېڅکله نشي کېدلی. د خدای پاک ورکړه جلا ده چې چا چې ورکوي د چا څخه اخلي، دا په یو رقم کېدل یا د دې خلکو دا امکان هم نه لري. حتی روسانو خپله 80 کاله کمونیستي نظام حاکم و، هغه خپله د خپل په دغه باندې پښیمانه وه، بالاخره یې غړنګ کړي، د هغه پر ځای باندې بېرته یو داسې حکومت اعلان کړي چې هغه کې آزاد بازار اقتصاد یې ته وده ورکړه. یعنې هغه کمونیستي نظام چې دوی شعار و چې کار د قوت په اندازه، مصرف د ضرورت په اندازه د هغه څخه تېر شول. نو د زموږ داخلي کمونیستانو یا خلکیانو غوښتل چې په هغه رقم باندې دوی دلته یو دغه منځته راوړي. خو دوی غوښتل چې د وطن هغه طبقه چې اشراف دي، خانان دي، مشران دي، سیدان دي، ښه خلک دي، د جامعې د ټولنې رهبري کول، د هغو څخه هر څه واخلي. یعنې هغه دا نور خلک چې بیا نه پوهېږي یا د هغو تر قیادت لاندې ژوند کوي، دا داسې پرېږدي یو قسم لکه هغه چې شي لقب ورته ووایم. نو دوی په دغه نامه د افغاني ټولنې ټول منورین د پوهنتون د استادانو څخه نیولې 200 د پوهنتون استادان او 2000 محصلین د پوهنتون، دا په ډېر لنډ وخت کې د پوهنتونو څخه ورک شول. بیا تر ننه مړ ژوندی چا نه دی لیدلی. په وطنو کې چې موږ خانان درلود، ملکان، مشران، ښه ملایان، ښه علما یا ښه مخورې وو، د قدر ور کورنۍ، د هغو ټولو څخه مشران دوی یوړله، مړه یې کړل. ځینې خلک دا عیسایت تر 80,000 پورې ښیي. دا والله اعلم چې څو لپاره ورک دي په دې نامه. تر یو وخت خو موږ ډېر فکر کوئ چې
خلک ویل چې دا په سایبریا کې بندیان دي. بیا نو کله چې روسان سقوط وکړي لم خلک په دې امید چې روسان به د بشري دغه په خاطر دا خلک بیرته د سایبریا څخه راولي بیرته آزاد کړي. دا چې هغه خبره هغسې نه وه، هغه ټول دوی په شهادت رسولي وه. زه یو مثال د کندهار درته وایم ملګرو. په کندهار کې دا کرز یو کلی دی چې د ښار ته ډېر نږدې دی، مربوط د ډنډ د ولسوالۍ دی. په دغه کلي کې د کرز په نامه د کرز د خانانو مسجد دلته یو شته. د دغه مسجد څخه 18 نفره د کرز خانان راوستل د کندهار ولایت د کومندو یا مزلباغ کې چې د مزلباغ بلی خو بیا د کومندو په نامه سو. په دغه ځای کې د ولایتي شورا منشي په هغه وخت کې غلام نبي شنواری و. د 18 خانان 18 نفره د کرز خانان دا په شهادت ورسول. د به خلکو ته ویل چې زما داسې بوکس دی، دا بوکس بیا داسې نیولی، زما داسې بوکس دی، زه په 3 بوکسه فیوډال آخرت ته استوم، په 3 بوکس. ګر چې پر آخرت دی عقیده م نه درلود، یعنې وژنم یې، په شهادت یې رسوم. دلته بیا پر دا غوږچینه په 3 بوکس وه، دی ډېر قوي و د غلام نبي شنواري. هغه به بېهوش سو، بیا څه سو، بیا مې نه پر دا سر وویشتې، په شهادت پې ورسوي. 18 نفره دغه د کرز د خانانو څخه په شهادت ورسېدله. دا ډېره د لمر سپینه خبره ده. همدارنګه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې، د کندهار په ټولو کلیو کې، په هر مسجد کې چې یو مخور سپین ږیری مشر خان، ښه ملا، ښه عالم، ښه سید د خلکو د رهبرۍ څوک و، هغه دوی ټول کړل د ضد انقلاب په نامه ورک سول. ملګرو دا یو شی باید موږ تاسې واضح کړو چې تر دغه وخته چې دوی دغه زموږ خلک ورکوي یا دا خلک د ځان لپاره خطر بولي، هېڅ چا په ټول افغانستان کې د دوی پر ضد باندې بغاوت نه و کړی، بالخصوص په کندهار کې. کندهاریانو دا هر څه داسې بلل چې دا یو بدلون دی راغلی دی، یو تاریخي بدلون دی راغلی. پخوا شاهي رژیم و، بیا جمهوریت کې داود خان دی، بیا د کودتا وکړله، کمونیستي و خلقي نظام یې پکښې جوړ کړي. نو دا یو بدلون دی راځي. نو ټولو پر پټو سترګو دا نظام ومنئ. په مخالفت کې هېڅوک نه دي درېدلي. دا که د چا خوښ و که نه و خوښ، یعنې عملي اقدام یا وسلوال اقدام د دوی پر ضد باندې چا نه دی کړی. پر هغه سربیره دی دغه ټول جنایتونه یا د ټول د خلکو وژنې یا د خلک ورکول د دې دپاره وکړي چې د ځان دپاره یو خطر بولي، یا به دوی داسې غوښتل لکه د چین کلتوري انقلاب و نور کمونیستي هېوادو کې چې دا ځینې هغه زاړه فکر خلک به د دوی ټول وژله په دې خاطر چې د جامع میکروب یې بلل. که تاسې دغه د ماویستانو دغه وګورئ، په چین کې حتی که درته وایم چې په لسهاوو میلیونه انسانان د کلتوري انقلاب قرباني سول چې هلته ټوله د منځه یوړله. همدارنګه د کشنک کمبودیا، د کمبودیا او دغه دی چې هلته د خمیر سرخ په نامه چې ماویستان و حاکم و، دوی په 4 میلیونه کې 4 میلیونه انسانان، 3 میلیونه انسانان د کلتوري انقلاب په نتیجه کې د منځه یوړه چې دا د جامعې دپاره یو میکروب دی، دا باید موږ د منځه یوسو، مړه یې کړو. نو په افغانستان کې هغه داسې مفکوره عملي کول چې دغه د جامعې راهنما یا د جامعې د ټولنې مشران په دا خاطر یوسي. خو افغانانو ټول دا په پټو سترګو ومنل، هغوی هېڅکله دا فکر نه کوي. ټولو دا ویله چې دا یو تحول دی راغلی دی، افغاني تحول دی، باید ویې منو. په مخالفت یې هېڅ چا په دغه کندهار په ولایت کې اقدام نه دی کړی. دا زما د خبرو ټول شهیدان دي تر هغه وخته چې نور محمد ترکی باچا و، حفیظ الله امین باچا و. کله چې بیا خبره تر سره خط تېره سوله، دوی روسان راوستله، ببرک کارمل د تاشکند څخه بیانیه ورکړل. په دغه وخت کې نو بیا افغان ولس یو دم داسې سو لکه هغه وچ بوټس چې اور ولګي ته ووایي اور واخلي، یعنې ټول اور واخلي، ټول د دولت پر ضد چې دا د شورویانو ګوډاګیان دي، د شورویانو اشغالګر دي. هغه افغاني فکر چې موږ درلودی چې دا د افغاني فکر دی، یو تحول دی راغلی دی، هغه د خلکو د دماغو څخه ووتی. یعنې ټول فکر وکړي چې دا د دې دپاره راغلي چې افغانستان اشغال کې د شورویانو خلک دي، د شورویانو ډله ده پر موږ حاکمان کړې ده. په دغه وخت نه بیا د تقریبا د ټول افغانستان علما، د ټول نړۍ علماو دا فتوا صادره کړل چې د دې خلکو سره جهاد داسې روا دی لکه د کفارو سره، ولې خو د کفارو په شتون کې دی هغه کول. نو بیا هغه و چې د روسانو د راتګ وروسته په افغانستان کې مجاهدینو هغه کارماني وکړل چې د نړۍ په تاریخ کې حتی که وکم یو څه خبره وکم چې هغه کې به مبالغه هم نه وي چې تر اصحابو کرامو را وروسته د کفارو پر ضد باندې داسې په مړانه اقدام چا نه دی کړی لکه په افغانستان کې چې هغه مجاهدینو د روسانو پر ضد باندې وکړي.
او ډېر په دغه وخت کې ډېره مینه محبت ورورګلوي هر څه وه. دا چې د جهاد د بدنامولو دپاره بیا د ثور پر اتمه باندې کله چې د افغانستان کې یو د سولې دپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب، ګرچې ملګري ملتونه بېطرفه نه دي، نومې ملګري ملتونه دي، مګر دا مطلق د غرب او د شرق د لاس ګوډاګي و اله ده. په دا د خوا چکشي بالاخره په دا اوس کې خو یوازې د غربیانو په لاس کې دي ملګري ملتونه چې هر څه وایي غربیان هغه به دوی کوي. په دغه وخت کې امیدواري وه افغانانو ته چې د ملګرو ملتونو تر دغه لاندې د بینسیوان یو طرحه وه چې دا باید وسي او په افغانستان کې یو داسې حکومت راسي چې دا زموږ نظام یعنې زموږ اردو پر هغه پاتې وي، د مجاهدینو او د هغه خلک چې حکومت یې په لاس کې وو هغه په ډېره سوله ییزه طریقه دغه مجاهدینو ته ور تسلیم کړي، افغانستان ور وسپاري. نو په دغه وخت کې په د مجاهدینو د خوا څخه چې دا اووه رهبران وه په افغانستان کې، ګرچې ما درته وویل دا یو رهبر و، بیا پاکستان یا غربیانو د دې دپاره وزن یې جوړ کړل چارې خپل پناه په استعمال کې یو پناه په نو او بل به په راپورته کوي په ټکوي او بل نو او بل به د دې لپاره دا کار وکړي. په دغه وخت کې ظاهر خان هم یو تنظیم جوړ کړي د جهاد په ناول کال، هغه غوښته د رهبر تنظیم های جهادي افغانستان په نوم یې جوړ کړي. هغه غوښته چې دا مجاهدین یو سمې لارې ته دغه کړي او د افغانستان د شورویانو د اشغال خلاص کړي. نو هغه ته بیا پاکستان اجازه ورنه کړل، نو هغه تنظیم رسمیت نه کوي ور بیرته پسې واخلي. خو دغه مجاهدین چې هلته یو تنظیم و یا یو رهبر و دا یې پر اووه باندې واړول. همدارنګه زموږ بل همسایه چې ایران و هغه هم د ځان په ګټه هغه د اهل تشیع وروڼه چې د جهاد لپاره هلته تللي وه یا پناه ور وړې وه هغه هم د یو پر ځای اته تنظیمونه جوړ کړل. یعنې د اته تنظیمونه د دې لپاره جوړول چې هر یو که سرکشي کول د بل پر ضد به استعمالوي. نو دواړو زموږ منافق همسایګان ملکونه چې دي د افغانستان د بربادۍ دپاره په هغه وخت کې لا پلان درلودی چې دوی د افغانستان د خرابولو لپاره کار کوي. کله چې دغه د بینسیوان طرحه یا د ملګرو ملتونو طرحه د افغانستان د جوړولو لپاره وړاندې شوله، افغانان ډېر خوشحاله وو چې موږ به یو داسې نظام ولرو چې په هغه کې به جنګونه او مرګونه نه وي. په دغه وخت کې نو بیا شوروي اتحاد په افغانستان کې وجود نه درلود، هغه ماته خوړلې وه، تللې وه. د ډاکټر نجیب حکومت په افغانستان کې حاکم و. ملګرو ډاکټر نجیب نوم اصلي ډاکټر نجیب الله و، بیا د ده ملګرو په دې خاطر د الله نوم ځینې څه کوي دی ډاکټر نجیب کوي چې د الله نوم او د رسول نوم دوی ته خوند هم نه ورکوي. یعنې ډېر هغه داسې د دې سره اساسیاتو ضدیت درلودی، نه به دی ډاکټر نجیب کوي. نو د ډاکټر نجیب په مشري دلته یو د پخواني رژیم د شورویانو د اشغال د وخت خلک د دې حاکمان وه. د بینسیوان طرحه داسې وه چې د هغو څخه د حکومت په ډېر ښه طریقه یو مشترک دغه ته مجاهدین تسلیم کړي. یو حکومت په دغه وخت کې ملګرو په پېښور کې جوړ شو د عبوري حکومت په نامه. کله چې روسان ووته په هغه اول کال جوړ شو. د عبوري حکومت د دې دپاره و کله چې کابل تسلیمیږي باید دی چې ور تسلیم کړي. نو تشکیل یې ډېر ښه جوړ شو چې په هغه کې ټول وزیران وټاکل شول، اته والیان د ټولو ولایتونو دپاره، ولسوالان د ټولو ولسوالیو دپاره او د ولسوالۍ په سطح اته مامورین دا ټول وټاکل شوله چې دغه به مامور د پلانکي، دغه به مامور د پلانکي، دا ټول هم وټاکل شول په دې خاطر چې که دا واک تسلیمیږي باید د ادارې ټولې پر خپل ځای باندې، صرف هغه مامور به بدلیږي، نور به اداره پر خپل ځای باندې. دا ټول جوړ شوله. خو متاسفانه چې په هغه کې مجاهدین په خپل مابین سره جوړ نه شول. په هغه وخت کې ډاکټر نجیب الله پر قدرت باندې ډېر اصرار کوي، قدرت یې نه تسلیموي. نو دا ډاکټر نجیب الله بچي در 3 کاله یو څه نور زیات وخت واخیستي. په دغه وخت کې جنګونه هم نور ډېر شول، ځینې ولایتونه هم سقوط وکړي لکه خوست و روزګان و ولسوالۍ، خو د ټول افغانستان سقوط کړی و، د مجاهدینو په لاس کې وې. ځینې ولایتونه هم سقوط کړی و او هغه چې پاته ولایتونه وو هغه تقریبا ماضي مرکزونه پاته وو. مثلا لکه د کندهار ولایت مرکز 3 کیلومتره ساحه د دوی په لاس کې نه وه. یعنې په ټول افغانستان کې که موږ وګورو په دغه وخت کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت دغه د ښارو یو څه سیاته ښارونه مکمل په واک کې نه وه، ماضي هغه نوم پاته و په ټولو کې. یعنې د افغانستان پر 80% یا 70 جغرافیه باندې مجاهدین حاکمان وو
نور لږ څه د دوی په لاس کې وه، د حکومت په لاس کې وه. نو بیا دغه وخت کې نجیب الله غوښتل هغه چې د حکومت په سوله ییز ډول یو چا ته ور تسلیم کړي، د بن سیوان طرح ته مکمل ملاتړ د هغه سره ښوولی و، د هغه سره د ملګری سوی و. موږ هم ډېر خوشحاله وو چې ډاکټر نجیب چې هر څوک دی، هر څوک چې وو اوسه دی د سولې ته غاړه ایږدي، خپل شباهت هم مني. نو ګوندې خدای په یو ښه طریقه سره د افغانستان دغه د قدرت انتقال و مجاهدینو ته ورسېږي. خو متاسفانه په دغه وخت چې دا پروګرام روان و، د مسعود رباني ډله، زه خپله دویم سکا ورته وایم، یعنې دویمه سکاوي ده، دوی کوښښ وکړي چې یوازې دا قدرت ځان ته واخلي. د دغه در مخه چې دوی نجیب الله سقوط وکړي، د کیاجي شورا په نامه چې دغه 7 حزبونه د سني مذهبه وه، او یو حزب چې د حزب وحدت په نامه وه، هغه 8 حزبو څخه یو حزب جوړ کړي، د حزب وحدت په نامه یې جوړ کړي. یو باندې هغه حساب کړي، یعنې 7 دوی سوله، د 8 د کیاجي شورا په نامه یو رهبري درلودله چې د رهبران پکښې کې وه. چا د کیاجي شورا به فیصله وکړله یا غونډه وکړله چې په هغه کې د 2 میاشتو لپاره حضرت صاحب باچا کوي، د 4 میاشتو لپاره رباني. بعد د 4 میاشتو به بیا کیاجي شورا کښېني چې دغه 8 نفره ماته استعمارفي کړل چې یو دغه شیعه ورونه دی او د 8 د سني مذهب دی. دا به بیا کښېني، په دې کې به فیصله کوي چې د افغانستان دپاره څه رقم رژیم غواړي. هر رقم رژیم چې بیا دوی فیصله وکړل، د انتخاباتو د لارې دي، د الحاق د لارې دي، د لوی جرګې د لارې، پر هغه باندې به نه بیا ټول عمل کوي. په هغه وخت کې به نه بیا یو نوی حکومت جوړېږي. تر دغه وخته پورې به دغه 6 میاشتې چې 2 میاشتې د مجددي حکومت و چې تلو د رباني دوی به کوي. مجددي صاحب چې راغی خپلې 2 میاشتې تېرې کړلې، داسې تېرې کړې چې په ټول مملکت کې حتی په هر کې د خپل دفتر اختیار هم نه درلودی، چې دغه ټوله دفتر هر ټول د شمالي ټلوالې په لاس کې و. دی داسې یو څوک و چې بس هلته برای نام ناست، او د دغه کابینې وزیران هم ټوله یوازې 8 وزیران پنجشیران په دغه کې وه، د پنجشیر نور ټول دی و، د 8 یوازې د پنجشیر و. نو په دغه کابینه کې یوازې د مسعود رباني ډله او د دوستم ډله، یعنې چې دی په هغه وخت کې دغه وه. نو کله چې بیا رباني واک په لاس ته واخیست، حضرت صاحب 2 میاشتې پوره شوې، رباني بیا بیخي 100% کې ټوله واک ځان ته کوي. د 4 میاشتې تر مخه چې د واده پوره شي، بیا د اهل حق په نامه یو شورا راوغوښتله، د ټول افغانستان څخه خلک خپل طرفداران راوغوښتله، چې د کندهار څخه هم خلک بوتله. په کابل کې جلګه او جلسه وکړله، رباني د دایم دپاره د افغانستان زعیم وټاکئ. په دغه وخت نو بیا د بدبختي یا د افغانستان غمیزه تراژیدي نور هم پراخه شوله، چې رباني چاته د منلو څوک نه و. رباني چا نه مني، ولې د رباني پاته شونه تاسو د نن هم وینئ چې حتی هغه د افغانستان نوم نه مني، یعنې د افغانستان نامه ته د احترام نه لري. مننه عثماني صاحب، وعلیکم سلام، خدای دې ژوندی لره، خدای دې غم مه راکوه، خدای دې جوړ روغ لره. نقیب الله خانه بس وعلیکم سلام، سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. بخښ راته کوئ د سلام جواب واسن دغه دی باید ورکړو، عجب دی دا چې موږ ته په بحث اخته یو، د بحث موضوع بیا څخه دغه نه شي، نو تاسو ته مې د سلام دغه نه کوي وځنډوئ. رباني چې کله باچا شو، نو په دغه وخت کې د مجاهدینو تر مابین د قدرت پر سر جنګونه خپل اوج ته ورسېدل. زه خپله دې جنګونو ته د قدرت جنګونه وایم. جهاد خو هغه و چې د روسانو سره وسو، روسان لاړل، مات سول، ختم سول. بیا چې څوک پر هغه خپلو وعدو د دوی په مابینځ کې وفا ونه کړل، یا د هغه قدرت باندې تکیه ولګول، بیا نو بل مخالف طرف د خپل قدرت د نیولو دپاره پر هغه باندې جنګونه شروع کړل، چې دا جنګونه په کابل کې بیخي ډېر وه. کابل په افغانستان کې ډېر سلامت تر دغه وخته پاته و، د نجیب په وخت کې ګرچې پغمانو د منطقې ټولې برباد وې، یعنې فیصله وې، ختم وې. دا د کابل ښار د کوټې سنګي څخه، یعنې کوټې سنګي چوک، حتی که درته هم کمپنۍ و دا یې سیم خرابه وې، برباد وې، د مجاهدینو په لاس کې وې. د کوټې سنګي د چوک څخه بیا نو دغه د کابل ښار چې دی، د ښارنه و، خیرخانه و، د ساحه در چمنې وزوري، دا روغه پاته وه، یعنې په دغه کې کومه خرابي نه وه سوې. بیا چې کله مجاهدین خپل په مابین کې جنګېږي، د ښار جنوب طرف ته د حکمتیار خلک وه، په شمال او په مرکز کې د ښار د رباني ډله وه. دوستم هم په دغه وخت کې چې لوی جنایتکار و، د افغانانو ډېر غټ قاتل و، د هغه دپاره هم ډېره ښه موقع پیدا شوله چې
هر یو غوښتل چې دوستم د ځان ملګری کې خپله ډله په قوي کې بل مقابل طرف په مات کې. نو په دغه جنګو کې افغانستان ډېر ټوک ټوک سو، در بدره سو. افغانستان هغه خپل د جهاد برم چې دوی ترلاسه کړی و، نړۍ ورته اریانه وه چې په دغسې ضعیفه وخت کې، یعنې په دغسې بې وسلې چې زموږ په لاس کې هېڅ شی نه وه، بیا هم دوی وتوانېدله چې داسې یو ستر طاقت ته لکه شوروي اتحاد ماته ورکړي. که مجاهدینو په انتفاق یا په یووالي افغانستان قدرت تسلیم کړی وای او دوی انتفاق په خپل مابینځ کې درلودلی، په نړۍ کې به د دې مسلمانانو یو نوم پروت وای، په نړۍ کې به دغه مجاهدین د قهرمانانو په توګه یاد سوي وای. خو متاسفانه چې د دوی دغه کړنو هغه جهاد چې د روسانو سره سوی و هغه هم بدنام کوي. یعنې د جهاد د بدنامولو دپاره د 108مه ورځ به چې ده او دا ټوله دسیسه د پرچمي جنرالانو یعنې د کاجبې په مستقیم هدایت ترسره کېدله چې مجاهدین باید دې ته پرې نه ښول سي چې نړۍ کې دوی د دې پر جهاد پر سر باندې نور کریډټ واخلي، یا نور دغسې روسانو خپل ماته یا خپله ماته چې د افغانستان نه شرمېدلې کړې وه د مجاهدینو په دغه کړنو سره یعنې هغه ته هم براعت ورکوي، پر ځای د دې چې خلک مجاهدینو ته د روسانو د ماتې یا د سیاسي قدرت نیولو دپاره مبارکي ورکړي یا تشویق سي، برعکس پر مجاهدینو باندې خپلو خلکو هم نالت ووایه چې په خپل منځي جنګو کې یا د قدرت په جنګو کې افغانستان ټوک ټوک کوي، دړې وړې کوي او نور نړۍ هم دوی ته ډېره بې توجه پاته وه تر دغه ساعته چې بیا په افغانستان کې د طالبانو د تحریک په نامه یو ګروپ جوړ سو. بیا هغه قرار پراختیا وموندله هلته چې اسلامي امارت ته ورسېدې. د افغانستان څخه دغه غله توپکیان په هغه وخت کې چې خلکو ډېر طالبان ته په داسې سترګه کتله چې دا د اسمانه فرشتې راتاس شوې زموږ دپاره، زموږ د خلاصون دپاره. یعنې د دغه توپکیانو څخه یا د دغه غلو څخه د افغانستان خلاصېدل هېڅ امکان نه درلودی. افغانستان ټوله دوی ټوک ټوک کوي په خپل مابینځ کې. د کابل حالات خو ټوله دنیا ته نړۍ ته معلومې دي، خو زه به د کندهار په اړه درته وغږېږم چې په کندهار کې دوی څه وکړله. په کندهار کې ملګرو دغه زموږ ډمبر سړک چې د عظیمدت څخه را شروع بیا تر دغه شاغه تر درایي پورې په دغه ځای کې موږ تقریبا 200 غله درلودل چې په د ډمبر باندې یو تاکونه اچولي وه د غلا دپاره. یو موټر د دوی څخه نه سوی تېرېدلی. کله چې به د دوی څخه موټر راچیر سو دوی به ټولو وش کوئ، بیا به نو د ډنډ پر چوک نور غله ورته ناست وه، د ګمرک په نامه به دې پیسې ځینې اخیستې. کله چې به د دې څه چیر سو بیا هغه اصلي ګمرک چې هغه بیا د بلې ډلې په لاس کې و هغو به بیا پیسې ځینې اخیستې. دا چې به در ښار وتله در افغانستان ریسیت چې به تل پر هر ځای ټولو ځایو کې دغه حال و. یعنې داسې حال و په یو حکومت پر ځای په د کندهار کې موږ 200 حکومت درلوده، 200 حکومت. هر یو د خپلې منطقې باچا و، هر یو په خپله منطقه کې هم خلک وژلی سوه، یم یې بندیخانې درلودلې، یم یې زندانونه درلودل، یم یې محبسونه درلودل. ټول هر څه چې پر خپل سر کول هغه یې کولی سوی. یعنې ښه خلک به پکښې کې وه. زه به د هغو نومونه نه اخلم په دې خاطر چې په یو ګل نه پسرلی کېږي. هغو به خپل هڅه کړې د افغانستان د نجات دپاره یا د خلاصون دپاره یا د جهاد د بدنامولو د خلاصون دپاره بیا یې هڅه کړې، خو هغه هم په نیش کې حساب وه. یعنې هغو هم نه سوی کولی چې د دغه غلو د دغه پټک سالارانو د دغه توپکیانو مخه ونیسي. په کندهار کې بالاخره د رباني په حکومت کې یعنې په ټول افغانستان کې بالخصوص کندهار کې هغه ګډوډۍ حاکم و چې د افغانستان په تاریخ کې پر دا کندهار نه دی راغلی. یعنې کله چې موږ تاسې دا بیخي 2000 کاله نورو موږ مطالعه وکړو د افغانستان یا د کندهار دغسې زنځاني، دغسې انارشي، دغسې غله خلک پر خلکو نه دي حاکمان سوي. انارشي به ډېره راغلي، زنځاني به ډېره راغلي، ملک الطوایفي به ډېره راغلي، خو دغسې غله پر افغانستان یا پر کندهار باندې نه وه حاکمان سوي لکه دغه د رباني په 4 کاله چې وه. دا خو باید دغه ډېرو مشهورو غلو نومونه هم یاد کړي. سکه کړ سرک صاحب زه فکر کومه د نومونو یادول به کمه ګټه ونه کړي. استعمال میږي ټولو ته معلوم دي، د دې څخه هېڅ چا څخه ورک نه دي، ټولو ته معلوم دي، ګر پېژنو. په صورت عموم موږ اشاره ورته وکړل چې د جمعیت تنظیم لنډغران
او شورای نظار او خلقي جنرالان دا حالت هغه مابین سره راوستي. ډېره بخښه غواړم چې په دغه کې بیا د پرچم دغه ډېر رول درلودی، د پرچمي جنرالانو چې هغه ټول د شورای نظار تقسیم شول. د څو نومونه خو ما واخیستل، لکه څوک نبي اعظمي و، جنرال دوستم و، جنرال باباجان و، جنرال مومن و، څوک یا خپله د شمال نور هم یو څه دغه لنډغران په دې کې وه. د دغو نومونه مو واخیستله چې هغه د شورای نظار سره یو ځای سول، افغانستان یې دغه حال ته ورسوي. نور که موږ بیا د نورو اشخاصو باندې غږېږو، فکر کوم هغه به د دغه پر ځای نور سیاستونه راوپاروي، هلته به بیا موږ هم شاید په طرف کې واقع سو، خوند به نه کوي. نو ښه دغه ده چې په مجموع کې موږ ټول یاد کړو هغه وخت چې د روسانو تر وتلو دلته هر چا توپک درلودی، هغه د دې دپاره و چې قدرت په وساتي، یعنې د دې دپاره نه و چې نور موږ جهاد وکړو. جهاد د روسانو سره ختم سو، افغانستان ټول د مجاهدینو په لاس کې و. ما تاسو ته وویل د کندهار ښار د سربزۍ څخه د چرسدر چوکه یا د کابل د رزر چوکه دغه د دوی په لاس کې نور ټول شاوخوا مجاهدین وه. یعنې په دغه وخت کې هیچا پر افغانانو باندې زړسوی نه دی کړی، هیچا پر کندهاریانو زړسوی نه دی کړی، هیچا دغه بد کاره یا د غلا څخه ډډه نه ده کړې. د دې هدف یوازې د جهاد بدنامول وه. دا د کجبي او دسیسه وه چې مجاهدین د دې څخه کریډټ وانخلي په دنیا کې. نو بیا دغه و چې دغه جنرالانو، پرچمي جنرالانو د شورای نظار په یو ګډه توطیه او دسیسه کې افغانستان دغه مرحلې ته ورسېدی چې نن موږ تاسې موږ ډېر سپېڅلي مجاهدین، موږ ډېر تکړه خلک د هغه حالت څخه ډېر ځایریږي، تر اوسه ځایریږي، حتی دغه جهاد نوم هم نسي اخیستلی. خلکو ته که ته دغه نوي نسل ته یا دغه ځوانان چې 40 کلن دي اوس، دغو ته ته وایه چې موږ داسې وخت جهاد کوړی و، د روسانو پر ضد داسې مجاهدینو داسې غښتلي وو. هغه وخت دی 15 کلنو یا 6 کلنو یا 7 کلنو، د دا خبرې په یاد نه دي. نو دا ستا دا خبرو سره هېڅ قناعت نه در سره کوي. دوی چې هغه څه چې بیا دوی ته ویل سوي دي هغه پر بل شکل دي، مګر په حقیقت کې داسې ده چې هغه جهاد چې د روسانو سره وسو هغه د افغانستان په تاریخ کې نه و، په هغه موږ ویاړو. او تر هغه وروسته چې هر څه وسول هغه د افغانستان د شرمندګۍ باعث ول. هغه غله وه، توپکیان وه، ځان غوښتونکي وه، د قدرت ډلې وې. په دغه وخت کې چې افغانستان یا بالخصوص کندهار هغه حالت ته رسېدلی و چې ما تاسو ته کیسه وکړل چې 200 غله یوازې پر دغه ډمبر سړک ناست وو. په دغه وخت کې زموږ ځینې جبهو چې هغه جبهې د روسانو تر وتلو ټول پر کورو ناستې وې یا صرف وطاقونه او مرکزونه وه، نور د قدرت په نیولو کې د هیچا سره نه جنګ کړی و نه جګړې کړې وې. د هغوی څو یادورې زه کوم. ملګرو په پنجوایي کې د ملا حاجي محمد اخوند د جبهې مرکز و. د دې جبهې مشرانو د ملا بورجان اخوند په مشرۍ خپل ملا حاجي محمد اخوند هم کودتا وکړل. یعنې دغه د ملا حاجي محمد اخوند د ګروپ اختیار او سلاوي د دوی په لاس کې وې. پنجوایي مرکز د پنجوایي بازار چې ورتې د وطاقو. بل جبهه چې د لالا ملنګ جبهه وه، بیا اکبر اغا ته پاته و. اکبر اغا صاحب اوس هم ژوندی دی، تاسې وینئ په دا ځینو دغو کې. اکبر اغا ته هم خپلو مجاهدینو کودتا وکړل، دی د واک څخه لرې کړي. د هغو مرکز هم په پنجوایي کې و، اختیار یې په خپل لاس کې واخیستې. همدارنګه بله غښتلې جبهه چې په سنګحصار کې وه، د فیض الله اخندزاده صاحب جبهه چې دغه وخت کې یو وخت کې خان قمندان و، چې ملا محمد عمر اخوند شهید ملا محمد عمر اخوند د امارت بنسټ ایښودونکی دم د دې جبهې و عسکرو په هغه وخت کې. دې جبهې هم خپل قدرت په خپل لاس کې واخیستې. څرک صاحب تاسو ته در معلوم دی، تاسو په پوهېږئ، دا خو ما ته خو بیخي را معلوم دی. که زه د دې نوم اخلم خلک بیا ما په دې متهم کوي چې دا سړی یوازې د یو چا دپاره کار کوي. نو ضرور نه دی چې تاسو چې دغه کومه چې پېژنې خپله یې پېژنې، ښه به دا وي چې تاسو یې واخلئ. دغه اورېدونکي چې دا زما لایف ګوري هغه دغه د کندهار د ښو مجاهدینو چې هغه مجاهدین چې هغه وخت یې د افغانستان یا د کندهار د خلاصون لپاره کار کوي، دا که تاسې واخلئ ډېر به ښه زما پر ځای باندې. خان بهي ته دې الله راولي، ژوندی اوسې، خدای دې غم راکړه. وروره رالې ټول افغانستان دې پاکستان دې وغوښتي، کندهار ته نه رالې. زه امید لرم چې مال تاسې به کندهار ته راسئ. زنګ درته وایم خان بهي، زنګ به درته ووایم. زه به دا لږ نه کې دغه موضوع نه کې بشپړه کړم، یو لږ تفصیل به ورکړم، تا ته به زنګ ووایم. نو په دغه وخت کې چې ګام
و ځنځیر و یا پر هر ګام باندې غله وه. نو یوه جبهه بله چې هغه هم خپل امیر ته کودتا وکړله، د قمندان عبدالرزیق جبهه وه چې ملا محمد رباني د ده معاون و چې دا چې حاجي مامین صاحب مسما و، دا په دغه خاطر مسما و چې دی د قمندان عبدالرزیق د جبهې معاون و. هغه هم د قمندان عبدالرزیق د جبهې پر دغه باندې کودتا ورته وکړل، یعنې هغه هم د دغه ملګری شو، د دغه پاټک سالارانو د دوی پر ضد باندې راواخیستل. کله چې په د افغانستان د معروف ولسوالۍ څخه ملا محمد رباني د غلو پر ضد باندې چې هلته یو مشهوره غل چې تر ټولو مشهوره غل و د ملا فتح په نامه و، دا یې مړ کړي، د هغه ځنځیرانو پاټکونه یې جوړ کړل. په دغه وخت کې یو نوې لاره د بولدک څخه جوړه شوې وه، فکر کوم د کلات په یو څه کې راوتله. هغه غله یې د دا خوا څخه ټول کړل. د سنګحصار څخه ملا مادمر اخوند چې د امارت بنسټ یې کېښود، هغه د میوند ولسوالۍ څخه چې هلته په ډېرو کمو امکاناتو د دغه ټوپکیانو پر ضد باندې یو پاڅون شروع کړي. ټول افغانستان یا ټول کندهار یې ملاتړ وکړي، ټول د هغه پر دغه باندې ملګرتیا باندې ودرېدله. کنې دوی ډېر کوچنۍ ډله وه، ډېر لږ خلک وه، یعنې که درته ووایم په حساب هم دوی 25 نفره نه وه، خو دا د دوی ډله په ډېر لږ وخت کې زرهاو ته ورسېدل. حتی افغانستان یې په ډېر لږ وخت کې ونیو، یعنې په ډېر لږ وخت کې ټول افغانستان پاته کړي. دا په دې خاطر چې دا خلک د دې څخه بیزاره وه، یعنې خلک دغه مجاهدنامه خلک یا توپکیان چې مدریات کړل د دغو څخه بیزاره وه. نو بیا چې هغه امارت 6 کاله هلته حاکم و، تر دغه وخته چې بیا امریکایان راتلل افغانستان یې اشغال کوي، افغانستان یې نیوی، هغه نورې مرحلې چې پر هغه باندې به نور بحث بیا بل وخت کوو. خو دغه زما بحث یوازې دغه وخت ثور د 8مې یا د غویي د میاشتې د 8مې په اړه و. زه به اوس خان بهي راواخلم، خان بهي وایي زنګ راته ووهه. زه به کوشش وکړم خان بهي پیدا کړم، زنګ به ورته ووهم خان بهي چیرې دی. خان بهي د لینه خو نه یې وتلی، فکر کوم ته د لینه وتلی په لین کې نه یې، نو ته لین ته راسه، بیا به زه زنګ تاته ووهم، که به ربې بیا هغه څه شي په زړه کې وایه چې غوښتل ووایه، هغه به دغه کړو. ملګرو دوستانو، که تاسو کومه پوښتنه له دوی په دې مورد کې غواړئ چې زما څخه وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ، زه به ما ته پوښتنه مطرح کړئ، دلته زه به تاسو ته جواب درکړم، د دغه به نور تفصیل هم پیدا کړي. او که غواړئ چې په دې کې دغه وکړئ، نو بیا ستاسو خوښه ده. که څوک پوښتنه لري دغه وکړي، نو ډېر به ښه وي. زه به بیا ستاسو سره دغه وکړم، هغه خبرې ته به نور تفصیل هم ورکړم که څوک پوښتنه لري. فکر کوم دغه زما د سیند خلک یا زما د وخت خلکو دغه ټول په یاد دي، ټول په دې خبر دي. ضرور نه دی چې زه هغو ته نور تفصیل ورکوم. دغه څه چې مې دا خلص درته بیان کړه، ډېر خلص مې درته بیان کړه. تاسو په دغه باندې شاید پوه شوي یاست. که د چا زړه غوښتی په دې باره کې کومه نظر ولري یا پوښتنه ولري، کېدای شي نو شته یې کړي، په هغه باندې به نور بحث هم دا موضوع به هم دغسې نور هم واضح شي، نور به هم ډېر بحث پر وشي، نو به ښه وي. نو ستاسې خوښه ده. زما څرګندونې تر دغه ځایه وې. د ثور د 8مې په اړه تاسې مې وړاندې کړلې. خدای دې وکړي ستاسې د قناعت وړ ګرځېدلي. خان بهي نه پوهېږم چې ته د زنګ وم، فکر کوم زنګ نشم درته ولی چې وجه یې څه شي ده. زه خپله په انګریزي هم ډېر نه پوهېږم، نو په دا خاطر فکر کوم چې دا نشم پیدا کولی. دلته دې وینمه، خو زنګ نشم درته ولی. په هر صورت خدای مو ژوندي لره، خدای مو غم مه راکوه.
دا زما څرګندونې در دغه ځایه پرې ویل ته کومه پوښتنه هم زه نه وینم چې د ملګرو په دغه ور جواب کوم. ملګرو چې زما څخه پوښتنه کړې ډېر به ښه د سرک صاحب خدای پوښتنه څه وکړي چې چا نومونه واخلي په دغه کې ووایه. فکر کوم هغه مناسب نه بولم د ځان دپاره چې بیا په طرف کې واقع نه سو. نو دغه به فکر کوم کفایت کوي بس په د ثور د اتمې دپاره. خو دا په پای کې بیا وار وایم چې دا ورځ یوازې د جهاد د بدنامولو دپاره ده. دا هېڅکله د پیروزي او کامیابي ورځ نه ده. دا صرف د ناکامۍ ورځ وه. د افغانستان د مجاهد ولس د بدنامۍ دپاره د توطیه طرحه سوله چې ځینې جنرالانو په دې کې دغه وکړه. دغه وایي کاکړ صاحب هغه اووه تنظیمونه څنګه رامنځته سوله. حکمت الله بارکزی صاحب په دې کې ما تفصیل ورکړ دی. که ته دغه لایف د سره وګورې بیا به مې لږ اشاره ورته وکړم چې دا اووه تنظیمونه پاکستان په دې خاطر رامنځته کړی چې یو تنظیم د جهاد رهبر یو دوی پر اووه په دې خاطر وویشل چې هر څوک بیا د خپل ځان په ګټه استعمال کړي. که بالفرض یو رهبر وایي یو اتفاق وایي کېدای شي هغه د دوی دپاره یا د دوی په تاوان تمام شوی نو بیا دوی بل دغه پر ضد استعمالوي. همدا سبب و چې تاسې ولیدل چې په ټول افغانستان کې د تنظیمي جنګونه حتی د روسانو د وخت کې هم اشغال په اشغال کې هم وخت ډېر وه. یعنې په ټول افغانستان کې وه د اختلافات جنګونه وه. خو په دغه ساعته بیا نه وه لکه چې کله کابل تسلیم شول. دا اووه تنظیمونه د دې دپاره رامنځته شول. همدا شان ایران اته تنظیمونه رامنځته کړي وه د اهل تشیع وروڼو په دې خاطر چې هغه د خپل ځان په ګټه استعمال کړي. کنې د جهاد یو رهبر و یو دغه و معلومه په اول سر کې د جهاد په هغه وخت کې موږ دوه رهبران نه درلودل. بیا دوی پر اووه تقسیم کړه. دغه وایي کاکړ صاحب ببره کارمل په کام څوک و. د ببره کارمل په اړه ویل کېدله چې دی په کام سلیمان خېل و. یعنې په دغه شکل ویل کېدله. د پلارم فکر کوم پیر کمشر و په حکومت کې غټه وظیفه درلوده جنرال و. دی په کام سلیمان خېل زما د معلوماتو پر اساس سلیمان خېل و. دلته خلک نور څه پر وایي هغه د خلکو کار دی. زما معلومات چې ما کړي دي ببره کارمل په کام سلیمان خېل و. دی خپل لیسه د جنرال زوی و. خپل لیسه په کابل کې و. پښتو ژبه یې هم سمه نه وه زده. نور انګریزي و روسي و دا یې زده وه. چې نور ملګري فکر نه کوم چې څه غوښتنه لري که نه لري. کاکو دې الله راولي. کاکو ته څنګه یې خیرات یې جوړې په خیره دا چې سلامت لره خدای دې غم راکړو. نو دا خو باید هغه ډېر مشهور غلو نومونه هم یاد کړي کاکړ صاحب. ولا سرک صاحب په دې کې به زه معذرت وغواړم ډېر و دا یو نه و چې زه یاد کړم. که زه د پنځو دا یادوم دا به بیا هم زما دپاره ښه نه وي چا نوره څخه پاتې شي. او د ټولو نومونه مې په ذهن کې هم نه دي خو تر 200 ډېر وه. یوازې د کل په حصه کې 10 وطاقه وه. پر درایه باندې یو مشهور غل و چې هغه ټولو ته معلوم دی. نن چې ضرورت نشته چې زه نوم اخلم. همدارنګه په سنځري کې د غلو یو مشترک ترانسپورټ هم هلته بیا جوړ شو. د غلو انچپاک وکوي بیا یو مشر ور وټاکئ. دا تاسې ټولو ته معلوم دی. ضرور نه دی چې زه پر هغه باندې بحث کوم. ټول خلک یې پېژني. د ټول نومونه یادولی هم نه شم ولې چې ټول په ذهن کې هم نه دي. نو په دې خاطر معذرت غواړم. تاسې یې پېژنئ ټوله یې پېژنئ انشاءالله. ورک یو هم نه دی. خدای مو جوړ لره ملګرو. خدای مو سلامت لره. فکر کوم چې نور دا زما څرګندونې په دغه اړه پای ته رسېدلي دي. خو غوښتم چې خان بهیر راواخلم. خان بهیر غوښتل چې ما دغه کړه. فکر کوم هغه اوس په لین کې نه دی. هغه مې راغوښتي چې د څه ویلی د زړه خواله مې راسره کړې وای. که بل داسې څوک په لین کې وغواړي دغه ته بیا راولو زنګ به ورته ووهو. هغه بیا دغه وکړي غوښتنه وکړي ما ته ووایي. زه به هغه راولم په لین ته بیا نو مجلس سره وکړم. نو خدای تاسې ټول جوړ روغ لري. خدای چې ستاسې غم نه راکوي. افغانستان چې بیا هغه حالت ته الله پاک نه بیایي چې بیا به موږ ورور وژنه یي کور په کور به جنګونه یو د بل پر ضد به ولاړ یو. د قدرت لپاره به خپل وروڼه وژنو یا به خپل خلک وژنو. هغه حالت ته مو چې خدای پاک نور نه بیایي.
الله پاک چې په افغانستان کې سوله او قراري دایمي وګرځوي، چې نور دغه ناخوالې چې په افغانستان کې سوي دي بیا تکرار نه شي. افغانستان یو د امن کور شي، د سولې کور شي. دا یو خبره ملګرو درته کوم، تر هغه ساعته افغانستان نه جوړېږي چې موږ ټول د یوه افغان په نامه پر یوه دغه باندې سره راټول نه شو. کاکړ صاحب دغه اووه تنظیمو اساس څه وخت آیا د ظاهر خان او د داود خان په بچي کې اساس شروع شوی دا تر مخ بارکزی صاحب د تنظیمونو د جهاد وروسته را شروع شول. یو خو حزبونه مو موږ درلودل په افغانستان کې چې هغه 4-5 حزبونه مو پرونیم نومونه اخیستي چې هغه ډېر مقتدر حزبونه وو، په خلکو کې پایګاوې هم درلودلې چې هغه کې د خپله د خلکیان وو، حزب اللهیان وو، مساوات وو، افغان ملت وو. دا ډېر دغه څو حزبونه چې ما واخیسته دا ډېر مشهور وو په هغه وخت کې، یعنې هغو دلته دغه درلودلی. دغه د تنظیمونه چې وه دا جنګي تنظیمونه یا د جاجي تنظیمونه دا بیا د جهاد وروسته یو تنظیم و، یو رهبر و، بیا نو پاکستان پر 7 وویشله. بالکل پوپل صاحب کله چې روسان راله نو ما تاسو ته وویل دغه در مخه مې یوازې د کرز مثال درکړئ چې زموږ په یو کلي کې د کرد د خانانو د کلي څخه 18 نفره راوستل، په شهاده چې ورسول لم خلکو بغاوت ونه کوي. دا یو افغاني دغه دی راغلی دی. دغه وخت د ترکي بچي و، یعنې د ترکي 6 میاشتې یا 5 میاشتې دغه وخت کې و. دا خلک دغه سوله دغه 80,000 انسانان چې ما په افغانستان کې شاید احصایه غلطه وي شاید صحیح، دا د ملا سید خان په نوم دوی مړه کړله یا ضد انقلاب یې بلل یا په شهادت ورسول یا ورک کړله. الله پاک په خبر دی، ولې مړ یم د هغو چا نه دي لیدلي. دا خلک ټول په هغه وخت کې وسول چې دا د ترکي شپې وې، یعنې ګرچې دا د ببرک ډله د ترکي په اولو 3 میاشتو کې دا ځینې مشران یې بیا دوی تبعید کړل، چکسلواکیا کې سفیر کې، په ایران کې سفیر کې ځینې سره ایسته کړل. دا په دغه وخت کې وسوله دا شیان. خو دغه 80,000 شاوخوا کې انسانان چې موږ وایو دا ټول د ترکي په بچي کې ورک سول، یعنې د ضد انقلاب په نامه ورک سول، چې تر نن بیا چا مړی ژوندی نه دی لیدلی. نو دا کله چې بیا ببرک رالی پوپل صاحب، ببرک چې دلته په افغانستان کې د روسانو سره یو ځای رالی، اوله بیانیه ته تاشکند څخه ورکړل. په دغه وخت کې نو بیا ما تاسو ته وویل دغه افغانانو یو دم داسې پاڅون وکړي لکه داسې اور یې واخیستي لکه اوچ بوټو ته چې ورلګي ته ووایې. نو بیا ټول سره لمبسه بیا نو دغه خبره چیرې وه چې کور خرابېږي، وطن خرابېږي، د مملکت زیربنا د منځه ځي. په دغه وخت نه بیا هېڅ ته توجه نه کېدله. د مملکت زیربنا ټوله په دغو جنګونو کې د منځه ولاړه. هغه څه چې موږ درلودله د افغانستان په سطحه ټول په اوبو لاهو سوه، یعنې هېڅ شی مو نه درلودی، ټول ولاړله. هغه د 100 کالو کور مو چې جوړ و ظاهر بابا په ډېر زحمت را جوړ کړی و. حتی د هغه در مخه چې د امان الله خان د وخت څخه د بنسټ ته یا د هغه در مخه که ووایي د امیر شېر علي خان په وخت کې موږ ډېر شیان درلوده په افغانستان کې. حتی د عربي فابریکه د امیر شېر علي خان په وخت کې راله چې هغه وخت کې موږ توپکونه توپونه دغه زموږ خپلې سکې د افغانۍ چې په هغه وخت کې ټولې د کاغذي لوټونه نه وه، یعنې دا ټول په دغه غربي فابریکه کې جوړېدله. دا د امیر عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان په وخت کې دا دې بنسټ ایښودل شوی و. د امیر شېر علي خان په وخت کې بیا نو هغه ته کرا رشد ورکول کېدی تر دغه ساعته چې ظاهر خان خو نو بیخي تقریبا موږ په دغه وخت کې افغانستان دغه اصلي ضرورتو څخه چې افغانانو درلوده د هغه څخه خودکفا وو په یو حساب، یعنې موږ ډېر په دغه وخت کې ډېر شیان درلودله. دا ټوله ولاړه زموږ د مملکت زیربنا. حتی که دغه جوړ سړکان و چې موږ درلودله د افغانستان د کابل و کندهار و د هرات، دا هم د روسانو د ټانګانو در چینو لاندې زیر و زبر سوه د منځه ولاړله. یعنې ټول شیان مو د لاسه ورکړه، هېڅ شی مو نه درلودل. هغه چې د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ داسې لرې پرتو سیمو کې مکتب درلودی لکه چنار مانوخیل، دا د خاکریز کې یو کوم ځای دی ما لیدلی نه دی، زما ورور په دغه ځای کې معلم و. نو ده د چنار مانوخیل کیسه کوله په دغه ځای کې چې دوی معلمان وه. هغه وخت دوی په 1400 افغانۍ معاش هلته کار کوي چې بیا 1300 افغانۍ وې، 1400 افغانۍ وې. په 12 ورځو کې به یو ور دا کلي ته اوبه راتلې، هغه به په تالاو یا په مردار ډم کې چې هغه هم پاک نه و، د خټو په دا کې به ته ولاړې وې. 12 ورځې به بیا د کلي خلکو انسانانو او حیوانانو حتی دغه معلمانو دغه اوبه څښلې. هلته موږ یو مکتب درلودی، یعنې بنسټ د تعلیم او تربیې هلته ایښودل شوی و. دا ټول ولاړل د بینه، یعنې دا هېڅ شی موږ ته را پاته نه سوله.
ټول شیان مو د لاسه ورکړله. نو خدای مو ژوندي لره، فکر کوم بله پوښتنه نشته، بل چا څه نه دي کړي. خو مې حکمت الله جواب مې ورکړي. خدای مو جوړ لره، خدای مو غم مه راکوه. دغه پوپل صاحب ته دغه وایي څنګه یې پیره، خان به یې ورته وایي. پوپل صاحب نو خپل جواب ورکړي. خدای مو جوړ لره. ملګرو ډېره مننه چې دغه زموږ ځینې خبرو ته تاسې غوږ ونیوئ یا مو واورېدلې. خدای دې وکړي چې د توجه وړ ګرځېدلي. ما ته اجازه راکړئ. خدای مو سلامت لره. ښه شپه ولرئ، ښه وخت ولرئ. ډېره مننه چې د دغه ساعت مو دا زموږ لایف سره بدرګه کړي. د خدای په امان، ښه شپه.